ماشاءالله 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 مبارک دی ابراهیم مبارک دی زما مظلوم ژوند تکتانا ستا د لوري یو احسان دی ای جانانا دا لیدنا ستا د لوري یو احسان دی زما مظلوم ژوند د خبریال خیریه بنسټ له ادرسه چې محمد ابراهیم جان چې تاسو یې په ویډیوګانو کې تصویر ولید په مخکینیو راپورونو کې موږ د دوی احوال شریک کړی و د بنسټ د پاڼې له لارې ماشوم و کوچنی و او دوی په مشکلاتو کې و پالیش یې لګول دلته د خبریال خیریه بنسټ له لارې ویډیو وسوه د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 148 په شاوخوا کې کسانو ملګرو دوستانو هیوادوالو مسافرو له ده سره نغدي همکاري وکړه د همدومره 148 حوالو له لارې موږ ته تقریبا او تخمینا چې هغه دقیق حساب یې اوس ماته د پاڼې له مخې نه معلومیږي 12 لکه په شاوخوا کې افغانۍ کومک راغی د 12 لکو افغانیو په شاوخوا کې مو په بېلابېلو وختونو کې د محمد ابراهیم جان پلار ته نغدي خوراکي مواد دغسې ویشلي دي د 12 لکو یا معادل 6 لکه افغانۍ کېږي د دغې حویلۍ ځمکه مو ورته واخیستله چې چاردیوالي یې هم لرله هغه هم پکې شامله وه له هغه راوروسته چې په دې کور باندې شاوخوا څومره مصرف راغلی دغه محمد ابراهیم خان پلار ته نغدي ورکړې ټول 12 لکه څه باندې 12 لکه افغانۍ وې محمد ابراهیم خان پلار ته مو ورسولې نن د محمد ابراهیم خان پلار د خپل کور څښتن ده په اصل کې د محمد ابراهیم خان د خپل کور څښتن ده ځکه دا کور ده ته پاته ده مشران به ځي او روان به یې د موږ ټولو دا لار ده نو مسله دا ده چې دوی ته دا کومکونه ستاسو د مسافرو د هیوادوالو او نورو ملګرو په دلته چې په هیواد کې دننه وبازي ملګرو لخوا په نغدي ډول وسوه تر څو پورې دوی د خپل کور خاوندان شي دا و د محمد ابراهیم خان د ژوند کیسه او هغه کومکونه چې تاسو یو دوستانو او مسافرو ورسره کړي وو دوی ته مو نن ورسول د دوی د 12 لکو له جملې چې موږ یې حسابلې وې دغه 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ پاتې وې یوه حواله وه په پکتیا کې وه تقریبا یوه هفته مخته موږ پرې وتوانېدلو چې راوایخلو دا نن دوی ته نغدې سپارو نور د دوی حسابات او کتابات له خبریال خیریه بنسټ سره کلي و جزي خلاص وو دوی ته د موږ توصیه دا ده ستاسو توصیه هم دا وه چې د محمد ابراهیم خان پلار اوس خدای جوړ کړی هغه به کار کوي که د روزانې و که د دوکاندارۍ و که د هر څه ور سنجش سي وده کو خو محمد ابراهیم خان به درس وایي نور به اتې د بل چا په تمه نه پاته کېږي خودکفا ده د خپل کور خاوند ده کرایې مشکل نسته پسې نو دی به هڅه کوي چې کار وکړي او خپله روزي نوره په خپله پیدا کړي زما مظلوم ژوند تکتانا ستا د لوري یو احسان دی ای جانانا دا لیدنا ستا د لوري یو احسان خلکو اسلام سره کومک کړی او کور دې ودان شي خدای دې کور ودان کړي خدای دې دوی ته نور کومک وکړي ورسره خدای دې توفیق ورکړي خدای ته هومره نوره روپۍ پسې ورکړي مخکې چې مې پردیو خونو کې پراته وو ما پالش کو بوټونه مې رنګولو پلار مریض و په کور به پروت و زه به تللی وم بوټه مې ورنګول کله به 200 کله 1.5 کله بیا 50 کله 100 اتې وم دغه شی راوړو کورونه سر چلول اوس څه شی کې اوس خپل درس وایم اوس بل کار نه کوم چې پلار مې جوړ شي پلار به مې خپل کار کې زه به درس وایم له خلکو چې ډېره مننه کوم چې 4 روپۍ رالېږلې دي هغو چې ډېره مننه کوم له ټولو د کور ودان شي ټولو ته به دعاګانې کوو یو به هم نه پرېږدو د جانخیل چې زه راکډه سوم ښه د مجبورۍ په خاطر راکډه سم نه ما کار کولی شی بچیان مې کنکلي و لارې خوا سره وتلي وو دلته چې رالم هغه کنکلی بچی به ما مجبوري وه مریض وم پروت وم په بستر کې پرور په نیالي باندې به پروت وم کنکلی به ما هیله کړې وه د خدای هیله مې کړې بیا مې د دغه زنکۍ هیله کړې وه کنکلی وروره پالش ته من کله 100 کله 1.5 کله 200
کلدارې بیا راوړې خو هغه خو کور نه چلېدول خو مجبور بس دغه خلک دغه د ملي بنسټوالو د کور ودانسې دا په دې ځینکې باندې مهربانه سوي وو ویډیو یې کړې وه چې بیا کور ته رالم هغه تحقیق یې وکړه هغه حقیقت صحیح و هغه ځینکې هم درواغ نه و ویلي ښه نه دي تا چې خیراتونه خوشې تللي دي نه دي دغه کسانو چې کوم زیار یې له ما سره ایستلي دي خوشې نه دي تللي ښه ټول د الله تعالی په در کې ورته لیکلي جمعه به انشاءالله تیا خو په دغه ستونزه چې رالم چې دلته رالم تیا خو پردیو خونو کې وم اوس خدای خپل ځای کړم تیا خو ډېر مجبوریتونه مې تېر کړو ډېر کاختوي مې تېرې کړې ډېر رنځ مې تېر کړو هېڅ لوری مې نه و بیا له خدایه بیا له دغو خلکو پرته تیا خو په ما دغه خلک مهربانه سو د وصال کاسې د راشه نه ارام زړونه ارام کړه د وصال کاسې د راشه نه ارام زړونه ارام کړه کمی وماني بلنا ستا د لوري یو احسان دی کمی وماني بلنا ستا د لوري یو احسان دی زما مظلوم ژوند